السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم ستنه کړې ده چې په غلا باندې حج کول دا پوښتنه ډېرو کړې ده. محترمینو دا دین وستا چې سو دا سړي دا دین په خپله رایه سو که یو څوک وایي زه ځم نو 400 زه ورته وایم زه نه پاتېږي، چې یو څوک وایي نه ځم نو 400 بیا زه ورته وایم چې ولاړ سه پروا نه لري نو بیا نه ځي. دلته به راسو اوس کوم خلک چې ځي نه پاتېږي د هغو دپاره بعضې راولاړېږي بې احرامه داخلېږي بیا په حرم کې احرام تړي. اوس داسې طریقه به درته وښیو چې له دمو څخه خلاص شي. اول خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسې اطاعت د امیرانو وکړي، تر هغه وخته پورې اطاعت کوئ چې په ناروا سره یې نه یاست امر کړي. داسې د سعودي حکومت اعلان کړی دی او یا هغه علما وایي مه ځئ، نو موږ خو مناسب نه ده چې د هغو علماو یا د هغه نظام چې هغه ځان ته مستقله بچۍ ده، مستقل وزارتونه لري، د اوقاف وزارتونه دي، د امر بالمعروف نهي عن المنکر وزارتونه دي، چې د هغو په مقابل کې موږ یو خبره وکړو. وروسته ستاسو د امراو اطاعت کوي تر هغه وخته پورې چې په ناروا یې نه یې امر کړي. دا امر به دوی د دې دپاره کړي چې تاسې حج ته ځئ لازمه پیسې جمع کوئ. نو هغه موتکیان حجان او هغه د پیسو حجان سره جلا کوي. نو حج ته څوک نه ځي، خوار سړی ځي. نو چې ټوله ځي نو خو دغه له لرې ځایو څخه چې د سپین سرې او سپین ږیرې درغلي دي، سپین سرې او سپین ږیرې درغلي دي، د هغو دپاره زحمه او تکلیف وي. په کوڅو کې مشران ولاړ وي، مشران نه پیدا کېږي. خو چې بد حال یې دا چې دا د ټول ورګلا کې ټول د اجازه ورکړي. نو خو دوی به د مصلحت په خاطر د علماو یو پرېکړه ورکړي، هغه مصلحت هم د حجانو دپاره وي، د ځان دپاره به نه وي. خیر خو چې څوک ځي د هغه دپاره مثلا له مدینې شریفې څه ځي یا د بله ځای څه ځي، احرام دې وتړي، نیت دې وکړي، بیا دې کالي واغوندي. نو چې ورسېدی بېرته دې بیا احرام بدل کړي. نو که چیرې په د مابینځ کې هغه یوه ورځ کامله راغلې وه نو بیا دم یې ورباندې شته، او که تر ورځې کم 2 3 4 ګنټې احرام کښلی و، کمیس یې اغوستی، بیا بېرته احرام وتړئ، نو پر هغه باندې بیا صدقه واجب ده، دم یې ورباندې نشته. هغه څوک بې احرامه تر میقات تېر سي مکې مکرمې ته بېرته میقات ته نه وګرځېږي، نو پر هغه باندې بیا دمې شته چې له حرمه څخه احرام وتړي. له حرمه څخه صرف هغه حاجیان احرام تړلی سي چې هلته وي یا اهل د مکې وي. نو فقهای کرام وایي که تر میقات سړی بې احرامه تېر سو، که یو چا عذر درلودی لکه دغه چې اوس له حکومته بیریږي، نو بیا له بله میقات احرام وتړي، غاړې نه بندېږي، له دمو خلاص دی. او که د چا عذر نه و، بې عذره تر میقات تېر سو بېرته راوګرځېدی، نو ګناهګاره دی، خو د احرام یې بېرته وتړئ، دم یې ورباندې نشته. نو تاسې دی وکړئ چې په وطاق کې احرام وتړئ، بېرته یې وکاږئ، 3 4 5 ساعته کالي واغوندئ، او تاسې په احرام کې یاست، ځان به نه ګروئ، شامپو به نه استعمالوئ. دا خلک داسې اوس دي لاوره سوي دي له دې شیانو سره، دا نور عرب ویني. زموږ احنافو مذهب خو دا دی چې په احرام کې به سړی خوشبويي نه استعمالوي. دا د دې په شامپو خو نو خوشبويي ګډې دي. نو د دې یو وار چې زه له مدینې منورې څخه تلم، یو ځای مو په هوټل کې ډوډۍ وخوړله، بیا مو یو ځای اودس کاوه. دا ملګري چې راسره وو نصیر احمد او عبدالعزیز، دوی و دا دغه ته یوه لاس کوي، و دغه شامپو ته یې لاس وروخځه مال ما. نو دا شامپو به نه استعمالوي په دې کالو په حالت کې چې کوم وخت حرم ته ورسېدلست، نو بېرته احرام وتړي، کالي ایسته کړي، بیا به اندازه در واستوي چې دونه غنم خیرات کړي، دونه شي صدقه وکړي. رد المحتار جلد 2 صفحه 540 کتاب الحج فصل په جنایات، او دغه رنګه بهراک جلد 3 صفحه 4 باب الجنایات. او حج مسیح دی، خو صرف هغه د امیر و یا د بچا د امر مخالفت رالی، په هغه باندې منوغاړې بندې دي. یو چا راته ویلل په د عرفات کې و که په مینا کې و که کوم ځای کې و، د عربو ملایان ناست و، دا مسلې یې جوابولې. یو غټ مفتي و،
ول یو مستری قسطان ورته راغلی ول ما تصریح نه ده اخیستی په غلا هسته راغلی یم زما حج څنګه دی هغه ورته ویل بس ورشه بل سوال لرې که نه لري یا بل سوال نه لرم دغه را جواب کړه بس ځه ځه نو حج خو صحیح دی حج خو تاوان نه رسېږي خو هغه مخالفت رالی حج ته ولاړې په ناروا باندې چې ورسېدي بیا خپل حج وکړه نو که داسې مشکلات پیښیږي چې ستاسو اقامې ته تاوان رسېږي یا مو سفري نو په صورتو کې باید بیا نسي ولاړ ځکه الله یې پر کور ثواب درکوي اجر یې درکوي دلته بعضې خلک به نفلي حج کوي د هغو دپاره نو بیا بیخي نه ده مناسبه او هغه څوک چې فرضي حج کوي وس یې نه لري اول خو نو چې حج ته ځي پیسې پر مصرف کوي نو خو دغه د الله په لار کې مصرف کول هغه یو جهاد دی بل طلب د علم دی سړی په سبقانو پسې ځي بل حج دی نو خو دغه ځای دی تاسې په ودو کې مصارف کوئ په حج کې نه کوئ هغه د واده مصرف را وګرځوئ ټول فامیل حج ته په ولاړ سي هغه مصارف را وګرځوئ حج ته په ولاړ سي زموږ د موتکي حج کې بس لږ شنه تر لویه ټول ور واچي هلتې نو لارې کوڅې ټولې ډکې کړي وایي په 300 ریاله حج راته پرېوتې ټول فامیل ولاړو خو مې وایي منظره سوله خو مو حج وکړي مو پلانکی وکړي نو منظره په الله نه قبلوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په آخر زمانه کې به د تجارانو حجونه ریا وګرځېږي د فقراو د به فقر سیال ته به سوال کوي د علماو د قراو د به سماعت و ریاس نو الله دې رحم وکړي او نو په دې کې کوشش تا وکړي چې پیسې داخلې کړي پر چا فرض یې وس یې نه لري هغه په بغل کې ځان تېر کړي هغه نه سعودي حکومت هم کار نه په لري او خدای یې هم هلته بیا تر خپله هدف رسوي څه مشکل به نسي ورته پاته او بل دا ستاسې په حضور باندې خو نو هلته د اجنبي حجانو ته ډېر مشکل پیښېږي ولې شیطانانو په لار کې پراته وي دا خلک خیمې درولي مینا کې دغه ډول بدحال وي نو دا نورو خلکو پیسې ورکړي فلکاو پیسې ورکړي څو کلونه انتظار چې نوم یې راسي چې نوم یې راسي بیا نو دی سپین ږیری سوي اجاڼۍ سپین سرې سوي په تیاره کې لا خوا ګرځي نو چې هلته ورسېږي هلته لارې کوڅې داسې ورته بندي کړي الله دې رحم وکړي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو